د اسلامي امارت لوی درستیز د طالبانو حکومت لوی درستیز وایي د سرحدي ځواکونو تشکیل کې 40% ډېروالی راغلی دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبانو حکومت وسلهبال پوځ لوی درستیز وایي په سرحدونو کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره 83 کنډکونه او 600 پوستې ځای پر ځای شوي دي. قاری فصیح الدین فطرت دا خبرې کال کې د حساب ورکولو یو کانفرانس کې کړې دي چې وایي د سرحدي ځواکونو په تشکیل کې 40% ډېروالی راغلی دی. نوموړي دا هم ویلي چې پر وخت د اکمالاتو رسولو په موخه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ 283 کیلومتره سړک جوړ شوی دی او دا لړۍ لا هم روانه ده. قاری فصیح الدین فطرت کابل کې د رسنیو مرکز کې وویل دا وزارت د نه مداخلې ښه ګاونډیتوب او له ګاونډیانو سره متقابل احترام ته ژمن دی. نوموړي دا څرګندونې داسې مهال کې کړي دي چې په تېرو څو میاشتو کې د پاکستان او ایران پر پوله نښتې شوي دي چې ان ځینې وخت پکې مرګ ژوبلې هم اوښتې وه. ښاغلي فطرت زیاته کړل افغانستان په 20 ولایتونو او 90 ولسوالیو کې له 6 هیوادونو سره ګډه پوله لري چې په سرحدونو کې د امنیتي ګواښونو مخنیوي لپاره 63 کنډکونه په 29 کمپونو 100 بیزونو او 600 پوستو کې ځای پر ځای شوي دي. د نوموړي په خبره د پولیساتو ځواکونو د روزنې لپاره لنډمهالې روزنیز پروګرامونه او د پوځیانو لپاره یو شان پوځي یونیفورم هم په پام کې نیول شوی دی. د طالبان چارواکي وایي تېر کال دوی له تېر نظام ورپاتې چورلکو 3600 او 3 الوتنې کړي دي چې تر ډېره د طبي پیښو د ټپیانو قربانیانو د لیږدولو لپاره ترسره شوي دي. که څه هم طالبان د خپل پوځ د دقیق شمېر په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو تېر کال یې 40,000 او 240 پوځیان له پوځي روزنځایونو فارغ شوي دي. تېر کال طالبانو اعلان وکړ چې د پوځ شمېر یې له 100 تر 150,000 کسانو رسیږي. له ګاونډیانو سره د طالبانو سرحدي نښتې واک ته د طالبانو رسېدو وروسته په سرحدي سیمو کې له ایران او پاکستان سره طالبانو پوځي اخوډب هم رامنځته شوی چې ځینې کسان پکې وژل شوي هم دي. که څه هم ګاونډیانو هیوادونو په تېره ایران یې پړه د طالبانو د پولیساتو ځواکونو په نابلدتیا ورچوي، خو د طالبانو حکومت د ایران هغه وړاندیز رد کړی و چې ویلي وو دوی چمتو دي طالبانو پولیساتو ځواکونو ته روزنه ورکړي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد BBC پښتو پاڼې ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي وو د دوی پولیساتو ځواکونو روزل شوي دي. زموږ ځواکونه تر ډېره حده روزل شوي دي، په ځانګړي ډول هغه ځواکونه چې سرحدي برخو کې فعالیت کوي. له بده مرغه دا پیښې چې رامنځته کېږي یا د څو ځلې چې تکرار شوي دا له دې کبله نه دي چې زموږ ځواکونه بلد نه دي یا بېغوري یې کړې ده. طالب ځواکونو او ایراني پولیساتو ځواکونو د تېرې جوزا میاشتې په 6 نیمروز او زابل کې څو ساعته نښته وکړه چې لږ تر لږه د طالبانو یو غړی او 2 ایراني پولیس ساتونکي پکې ووژل شول.